السلام علیکم قدرمنو ښه ژوند په خیر دی. موږ خو بیا راغلي یو واک ته. نو نن له موږ سره محمد یعقوب په غاړه تعویضان دي. څه دي رکارک دا څه دي؟ دا تعویضان دي. دا خو زه 4 کاله رګنیسا وم. ښه ډاکټر راز محمد، نقیب الله، سهیل ترین، ډاکټر ابراهیم، شیخ ابراهیم، مقصد دا هسپتالونه مې ټول وغوښتلو، کراچي، سیمچ دمونه مې ډېر وکولو. اوس هم یاره کم چې کم یو 50 دانې تعویضان زه په دوکان کې لرم. هغه دې هم درته ایښي دي؟ هغه مې راته ایښي دي. څه شی دي دا؟ اول دغه ډبره ده. کومه ډبره ده؟ رکارک ما خو دا څه دا نه ده، دغه نه ده، دا ډبره ده. ډبره دا نو کې فریم ده و دا نه ده، دغه د پوکې پرې سوی ده. دا ډبره ده؟ دا ډبره ده. دا دم چا دروک؟ دا زه دغه دوا به ما هر وخت پر دغه سیول سره د غټ مډیکلان نه دي دغو ته به ورتلم. نو هغه مډیکل والا به هر وخت راته ویل یاره حاجي یعقوب فلانه یې جوړ شوی، مال فلانه یې جوړ شوی. ولهداره مې دم در پیدا کړی ده. مال چیرې ولجې به پکین ته له پکینه به پر کربلا ځې، بیا به پر کربلا ورنځۍ ته کاچېږي، بیا د مړانو کلی د ګوډه چې عبدالغني هلته چې ورغلم ایتې دم راوکوي، اتله شپې پرهېز راکوي، ول 2 کیلو به وزن نه پورته کوي، او شلومبې و اچار به نه خوري، او سپین د خاصیې په ټوکر کې به 2 ګیلاسه مالګه 2 ګیلاسه خاوره اچوي، یوه نه بله ورځ به 10 منټه ټکور ورکوي. صحیح ده. دا بل څه دا نو بیا سپین هغه تعویض دی. هغه د رګنیسا تعویض دا دی. چا درکړی؟ دا مې هېر دی، اوس مې هېر بل دی. تعویض راکړی؟ دغه مې نه هېر دی، دا مې نه هېر دی. چا درکړی؟ دا مې هېر مې ده. دا یو ډبره مې په یاد ده. بل خورده چا؟ هغه خورده هم یو چا یو زیارت ته ورغلم، یو ملنګ دا خورده ده؟ و دا خورده دی، خاورې دي. صحیح ده. نو بیا دغه له دمه چې راووتلو، بیا ما و دا سړي ته ډېر دغه وکړم، مله چې کاکا زه دی یم په کور کې مینه د ساتنې سړی شته، ته دا دم ما ته ښه دم راوکوه. بالا دی ته ځمکې ته ټوټ شو داسې، یا ته بس دا ډبره دی راپورته کړه، یا ته یو شی پر ووایو خولې ته یې نیولې وه، له هغه بعد یې ویل دا ډبره به اخې په غاړه کوې، بیا 2 پوکه به ورکوې، نه بیا و چا ته ورکوې، نه بیا پر چا تېروې. اما تر اوسه لا ساتل یې ده، دا تر اوسه راسره ده. دی مړ شو، د 10 کاله دې مرګ کېږي. خبره الله صحتن راکوي. جوړ شوې؟ و جوړ شم، بالکل الله صحت راکوي. ډاکټرانو سره نه شوې جوړ؟ نه په ډاکټرانو نه په دمانو، دمنو هم دغه یو دم ولګېدی. اوس بیا دغو څوک ستاسې بیا دغه دم وکړي؟ او یاره په کور کې خامخا څوک شته، نو پر مینه کې څوک ناسته، ټول خو نو نه مړ شوي، یو دی مړ. مثال دغه خو ښه دم ولو، دا خو ښه دم و، ښه دم کې نو یو زه تعبیر درته کوم، د یو سرمایهداره لور و سوټ وله نامه لاندې، بیا یې په خارج ګرځولې وه، دی ډېر مول و، په خارج کې یې جواب ورکړی و. بیا چې راوستل یې وه، بیا یو چا د ده پته ورکړې وه، ده ته چې وروستل یې وه، د ده کرشپه کړل یې وه، سهار یې لور له ده له کوره ولاړه سوې وه. بیا نو دې سړي بیا یو نظر اخی و، دغه سرمایهداره چې د ما د لور علاج که هر چا وکړي، زه په هغه وخت کې یعنې 100 لکه روپۍ اچوي، په هغه وخت کې بیا یې 100 لکه روپۍ 3 ورځ بعد وده ته راولېوې، و دغه ګوډه چا عبدالغني ته ورکوي. صحیح ده. دا سړی د اورپو له هغو سړي له اورپو وچې څخه سرمایهداره شو، ډېر سرمایهداره ده اوس. نو صحیح ده وروره. دا دې ګوره د ډبرې د دمو د تعویض دا حق دی. سړی مې در وښول، و سړی مې دغه نو هغه ما ته دې راځي، زه بیا ورښیم، هغه ما ته نه یو څه اجازه راکړې ده. بدرېږه نارې ما وله ځانه پیر مه جوړوئ، اوس له ځانه پیر جوړوئ. اوس دا د دمو تعویض ډبره او خورده، امې خاوره په غاړه ده، امې ډبره په غاړه ده، امې تعویضان دي، او د ده دا عقیده ده وایي زه ورسره جوړ شوی. نو دا دې اوس نو فیصله تاسې کوئ چې دا څنګه دی، صحیح دی نه دی. موږ خو وروره خالد دغه یو پیغام و، الله مو راته ژوندلی ده. الله حافظ. السلام علیکم.